Number 1. Earthquake. Earthquake. زلزلة. Nowadays. Nowadays. نن سبا. Hypocrite. Hypocrite. منافق. Expensive. Expensive. قیمتي یا قیمته چې زیات پرایس ولري. Heat up. Heat up. ګرمول یا تودول. Almost. Almost. تقریبا. bow. bow. رکوع کوله. partner. partner. شریک یا همکار. hug. hug. په غېږ کې نیول. salary. salary. تنخواه یا میاش. تنخواه یا معاش. actually. actually. په حقیقت کې. run. run. ګټل. get up. get up. کوزیدل یا ښکته کېدل. everything. everything. هر څه. sick. sick. مریض یا ناروغ. hesitate. زړه نازړه کېدل. storm. storm. طوفان. spend. spend معنا مصرفول یا تیرول. speech. speech. وینا. so far. so far. ډیر لري. Satan. Satan. شیطان. devil هم ورته ویل کېږي. weak. کمزوری. هغه کمزوری وجود لري یا بدن لري. he has a weak body. he has a weak body. unpaved. unpaved. کچا یا خامه. دا یو کچا اوږد سړک ده یا دا یو خام اوږد سړک ده. it is a long unpaved road. it is a long unpaved road. tip. tip. د tip معنا ده غله. breaks. breaks. خښتې. زموږ کور د خښتو څخه جوړ شوی ده. our house is made of bricks. our house is made of bricks. blanket. blanket. کمبله. ما ته یو کمبله راوړه. bring me a blanket. bring me a blanket. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو
تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.